الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وأسعد النبيين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أكرم عبد وأعظم رسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين عزتمند و مومنان و مسلمانان ورونو ما ستاسو وړاندې د الله رب العزت د مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید برهان رشیدنا سورہ آل عمران سلورم سپارہ آیت نمبر یوصل او یوکم او یم تلاوت کو رب کریم جل جلالہ دی پمالا د حق وینا کولو او په هغه باندې مونږ ټول اوریدونکو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کړي نن چې کومه مسله ذکر کیږي هغه مسله د حیات الانبیاء علیهم السلام چې انبیاء علیهم السلام دا مبارکان په خپل روضه اقدسو کې ژوند دي او چرته چې تصرفو کې هغه التزی په دنیا کې ګرځي او د خپل امتیانو سره هم ملاویږي لکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک بعض مومنان چې هغه په درجه کې کم وي دا
کوم هغه مؤمنان چې هغه د هغوی نه په درجو کې اوچت دي نو هغوی ته په خوب کې حاضري کوي دغه مؤمنان امتیان په خوب کې ویني او چې کوم ډیر اوچت وي او الله او رسول ته ډیر نږدې وي هغه ته بیا ولی الله ویلی شي غوث د زمانه ورته ویلی شي نو هغه په ویښه باندې هم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک لیدلی په حیات الانبیاء کې په دې مسله کې وړاندې هیڅ چا سوچون چیرا نه وکړي امت مسلمه هغه په دې باندې اجماع ده چې انبیاء علیهم الصلاۃ والسلام په خپل روزو کې مبارکو کې ژوند دي او چرته چیزی تصرف کولای شي دا د دې زمانه اشاعتیان پنځپیریان دي دا د هغوی ایجاد ده او دا مسله هغوی راوستلی ده چې کله انسان د دنیا لاړو سترګې پټې شولې بس دې مړ دی نه اوري نه ویني او کچرته مدد ته ورته ثابت کو بیا خو شرک عظیم شو ودا خو د شرک عظیم کو نو ان شاء الله تعالی چې دغه مؤمنانو زندگی د شهداو زندگی او د انبیاو زندگی به د قرآن مجید او د احادیث مبارکاونه ان شاء الله تعالی ثابت او د دې جسدونه چې کوم دي د ازمکه نخري پدې کې درې ډلې چې هغه په نسب باندې ثابت دي چې د هغه جسدونه زمکه ولا نقصان نه ورکړي او یو ډله هغه علماء کرام د دلالت النص نه ثابتای چې هغه هم پدې کې ور داخل دي چې د هغوی بدنونه زمکه ورله نقصان نه ورکړي رومبای ډله هغه د انبیاء کرامو ده علیهم السلام رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک فرمای چې رب کائنات جل جلاله ان الله حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء حضور مبارک فرمای چې رب کائنات جل جلاله پزمکه باندې حرام کړی دي چې د ازمکه د انبیاء اجساد تاسو نقصان ور اورسي دا په رب کائنات حرام کړی دي پزمکه باندې دویمه ډله د شهداو ده او د شهداو په باره کې رب کائنات جل جلاله په قرآن عظیم الشان کې فرمای ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون رب کائنات فرمای د هغه چا په باره کې چې هغه د رب کائنات په لار کې اوجلش شهید کړي شي هغه ته مړم وای بلکې ګمان په دمړو اونکه رب کائنات خو مړ وایل پرېدا ګمان دمړو نه منغه کړي چې تاسو په ګمان قدرې اونکه نو دغه د شهدا او ډله درېم ډله هغه کاریان صاحبان دي د قرآن مجید چې هغه قرآن مجید حفظ کړي وي لیکن شرط پکې دا دی چې د با عمل وي په قرآن باندې عمل کوونکې وي صرف د قرآن رټای نه وی کړي چې توتی چوری خوري نه قرآن باندې به عمل کوي ځکه په دغه کاریانو باندې بیا حضور مبارک فرمای رب قار یقرأ القرآن والقرآن یلغن زیاتر کارین د قرآن لولي او قرآن الټه په هغه باندې لعنت وای نو با عمل کاری هغه چې کله وفات شي او پزمکه کې لحد کې خودل شي حدیث قدسی ده وی رب کائنات جل جلاله زمکه ته فرمای اے زمازبکی زما د قرآن مجید کاری دراغه او پام کوه چې د جسد ته نقصان اون رسه خاورې نه کې وزمکه ورته جواب ورکای په لسان حال سره رب کائنات جل جلاله هغه شخص چې دغه پزړه کې پسینه کې ستا کلام پاک پروت دی دغه بدن ته بد څنګه نقصان ورکاو نو دا درې ډلې دا پنس سره ثابت دي او یو ډله علماء کرام د دلالت النص نه ثابتای چې هغه علما نیکان بزرگان خلق دي
چې هغه د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په نقش قدم باندې روان دي، صحابه کرامو پس روان دي او هغوی وفات شي او په لحد کې خودلې شي، نو لحد زمکه د هغوی وجود ته نقصان نه ورکوي. باقی د دې څلورو ډلو نه چې څونه خلق دي، مؤمنان دي، عام مؤمنان مسلمانان، کافران شو، د هغوی جسدونه زمکه خرابي، خاوري کی زمکه سره خاوري شي او ختم شي. یو انسان بوای چې یو عام مؤمن دی او د دونه نیک اعمال نشته دی، خو لیکن بیا مؤمن خوده او د په لحد کې خودلې شو، نو رب کائنات ولې د دا وجود خاوري او د او پړسیدو او خراب شو، نو د رب کائنات جل جلاله عادت په دې باندې جاری دی. هر کله چې یو زیر روح شي چې په هغه کې روح وي او د هغه نه روح اوزي، د بدن به خرابيږي، پړسیږي، به بدبو متیږي او د بخاور سره خاوري کیږي. خو هر کله چې الله رب العزت د خپل عادت خلاف وکړ، یو بنده دی مسلمان دی او د وفات شو او د وفات نه پس د بدن اون پړسید، خراب نشو، بدبوئی اونکا، خاور نشو، دا دغه مسلمان پس د وفات کرامت ته چې رب العالمین د نور مؤمنانو تور اوخای. نور سنشي کې صرف او صرف کرامت دغه انسان وی پس د وفات رب کائنات جل جلاله خلق تور اوخای. اوس پیشو دا مثال په تور باندې دی، پیشو ته تاسو وګورئ، د رب کائنات ذکر کوي، تسبیحات وای، په کائناتو کې چې سړي دا د رب العالمین ثنا وای، د الله ذکر کوي، که زناور دی، که خنزیر دا، که سپی دا، الله یادای. کله چې دا مړ شي پیشو، نو دا اوپړسیږي، خراب شي. ولې دی خو ګناهونه نه کړي، زناګانی نه کړي، د چا نغلا نه کړي، تغه شانت خرو ګوري، د مالک چې کوم د شپږو کاله خدمتو کی بوج پی راوړي، وای ټکایي، خو لیکن چې کله مړ شي باغی کی چنجي کیږي او پړسیږي. دا د رب العالمین عادت په دې باندې جاری ده. هر هغه شی چې هغه روح لري او د هغې نه روح اوته، دا به پړسیږي، خرابېږي به. خو چې هر کله پس د وفات نه د یو مسلمان بنده د هغه جسد اون پړسیدو، خراب نشو، بدبوئی ترانغله، دا دغه انسان کرامت ته بعد الوفات. نو دا څلور ډلې دي چې د دې جسدونه زمکه نخري. باقی چې څومره خلق دي، که کافر دي، که عام خلق دي مسلمانان، د هغو جسدونه خرابيږي او خاور سره خاوري شي. نو رب کائنات جل جلاله ارشاد فرمای، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، او تاسو هیڅ کله هم د هغه خلقو په حق لا چې د رب کائنات جل جلاله په لار کې او وجلې شي، شهید کړي شي، دا ګمان قدر هم مکوي چې دا مړ دي، بل احیاء عند ربهم يرزقون. رب کائنات فرمای بلکې دا ژوند دي، پنځ د رب خپل ورته رزق ورکول شي، رزق خوري، په قبرونو کې دوی ته رزق ملاويږي. حافظ ابن کثیر رحمت الله تعالی علیه د دې آیت مبارک لاندې په تفسیر کې لیکي، په دې آیت مبارک کې هر یو مسلمان لا د یو خوشاله او ابدي ژوند زیری دی چې هر کله دغه انسان دغه مؤمن د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په نقش قدم باندې روان وي، د تبو په عالم برزخ کې دغه نعمت ملاويږي، کم نعمت چې الله رب العزت په دې آیت کریمه مبارکه کې ذکر کړی دی چې د بجوندې وي او رزق به ورته ملاويږي. لکه رب کائنات ارشاد فرمای، انعم الله، رب کائنات جل جلاله مهربانی کړی دا، انعام کړی دی علیهم په دوی باندې سوکتی، من النبیین چې هغه انبیاء علیهم السلام دی، پیغمبران دی، والصدیقین او اختیا وینکی دی، والشهداء او شهیدان دی، والصالحین او نیکان خلق دی. په دغه خلق باندې رب العالمین انعام کړی دی، مهربانی پی کړی دا. رب کائنات جل جلاله چې په قران کریم کې د خپل کوم دوستانو په حق لدا فرمایلی دي چې ما په انعام کړی دی، نو په هغه کې اوله درجه کې پیغمبران دي، په دویمه درجه کې صدیقین یعنی رښتینی مؤمنان دي، په دریمه درجه کې پکې شهیدان،
او په څلورمه درجه کې د عام مؤمنانو نیکانو صالحانو ذکر. نو په دې آیت مبارک کې په درېمه درجه کې ذکر شو مؤمنان شهیدان. دغه په حق رب کائنات فرمایي چې دو ته مړه موای بلکې دا ژوند دي او دو ته رزق ورکول شي. او بیا چې کم دی د انبیاء کرامو علیهم الصلاۃ والسلام زندگی هغه خود شهداو نه بهتره ده. او بیا په انبیاء کرامو علیهم الصلاۃ والسلام په دوی کې د آقا دو جهان صلی الله علیه و آله وسلم مبارک زندگی هغه په دې ټولو باندې ارفع او اولاد په ټولو باندې اوچته ده. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک زندگی او حیات هغه بسنګ نه ثابتېږي چې په 15مه صدې کې یو پنځپیره کا کال سپیکر تراخیږي او هغه وایي چې رجی څوک مړشل نو بس د خاور سره خاور شو او ریدل نه کوي لیدل نه کوي ویل نشي کوله د چا د سلام جواب نشي ورکوله. دا باطل عقیده ده او ان شاء الله تعالی اهل سنت چې تر کومه پورې ژوند دي دغه باطل عقیده بوتلان بکای. په صحیح مسلم کی روایت ته رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد فرمای مررت علی موسی علیه السلام وهو يصلي في قبره. حضور مبارک فرمای د معراج پشپه باندې چې د موسی علیه السلام مبارک پر روضه اقدس باندې تیریدم نو ما اولیدلو چې حضرت موسی علیه السلام مبارک په خپل روضه او د اقدس کې ولاړ دی او منځ کوي. نو دا منځ دا مړه کوي او کدا ژوندۍ کوي. نو حدیث مبارک نه یو فائدہ دا ده چې د انبیاء علیهم السلام زندگی تر نه ثابت تا دی په خپل قبرونو کې ژوندۍ دي. دویمه فائدہ د حدیث نه دا چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک معجزه او کشف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک ته د خاور دن الله رب العزت د قبر احوال خای د امتیانو احوال وته هم پیش کیږي او د حضرت موسی علیه السلام مبارک د قبر زندگی وته رب العالمین او خودلا چې ولار دی رب العالمین ته په مانځ کې لګیا دی. دغه شانته مشکات شریف دا حدیث مبارک راوړی دا روایت را نقل کړي دی. هر کله چې یزید په مدینه منوره باندې حمله وکړه په مسجد نبی شریف کې وې 3 ورځې اذان او جمع سره منځ نه کېده. مسجد نبی صلی الله علیه وسلم بند او په هغه کې صرف سعید بن مسیب دن نه پاتې شوی دن پکې موجود. حضرت سعید بن مسیب رحمت الله علیه وای وی وخت په وخت به کم دی وې د قبر نه د پټو خبرو आवाजونه راتلل چې څوک په قبر مبارک کې د حضور مبارک خبرې کوي او ناستی. دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په حیات باندې دلیل دی. حضرت سعید بن مسیب رضی رحمت الله علیه د تابعی دی په مسجد نبی کې دن نه پاتې شوی دی. د تیری د وجه نه ورته دا وخت د مانځه پته نه لګي چې څو وخت داخل شوی دی په مسجد نبی کې تیار ده او وخت په وخت به کم دی د روزه اقدس مبارک نه आवाज راتلو خبره به پکې کېده او د مبارک په هغه باندې پویدو. تفسیر روح المعانی لیکي په جلد نمبر 22 صفحه نمبر 36 باندې چې حضرت شیخ چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک سره د روح او جسد مبارک نه حیات ته یعنی ژوندې ده او تصرف کوي او ګرځي چرته چې خوخوي په اسمانونو او پزمکو کې. دا تفسیر روح المعانی دا روایت را نقل کړي دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دا د عقیده ده چې چرته زی حل تتلیشي سره د روح نه سره د جسد نه ژوندې ده پزمکو کې هم ګرځي او په اسمانونو کې هم ګرځي او بیا دا سکه د امتیانو سره هم ملاويږي. دویمه واقعا ور پسې دا ذکر کړي حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه وې دی وای چې زه ورځ په بغداد کې د ماسپخین مانځنه وړاندې په منبر باندې ناستم او د ماسپخین مانځنه وړاندې می رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په ویخه باندې ولید چې ماته او فرمایل اے بچوړیا ته د خلکو ته تقریر ولې نه کوي ولې خلکو ته واعظ او نصیحت نه بیانې. و ما ورته عرض ک اے پلار رسول الله مبارک د تمام امت پلار دی
وې ما ورته عرض کړ ای زما پلاره دا خو د بغداد فصحا دي اوچت خلق دي دوی عرب دي او زه عجمی ما نو څنګه چې کوم دی زه دوی ته واعظ او نصیحت وکم وی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک راته او فرمایل چې خلا راته کلاو کا وی ما ورته خپل خلا کلاو کا او حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک او کرته خپل لاړ مبارک زما په خلا کې واچول او بیا حضرت علی کرم الله وجهه وینما چې غمراته دغه بیان کوي چې ای بچوړیا ولې خلکو ته واعظ او نصیحت نه کوي وی ما ورته هم دغه شانته بیان کو چې دغه شانته د بغداد خلک تی فصحا دي ادای عرب دی او زغه جمی منشم کوله وی غمراته ویل چې خلق ولا وکا وشپک زل راته حضرت علی کرم الله وجهه په خلی کې لاړ مبارک واچول وی ما عرض کو و کرته ولی نه پورا کې حضور مبارک و کرته واچولې تم و کرته ما ته په خله کې لاړ را واچوا وی حضرت علی کرم الله وجهه مبارک راته او فرمایل چې ادبن او احتراما حضور مبارک و کرته لاړ مبارک دروازه ولې زه د حضور مبارک سره خپل ځان نه برابر او ما زه د هغه ادب کوما احترام کوما د دغه وجنه ما شپک کرته په خله کې درتا خپل لاړ دروازه ولې حضرت شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مبارک فرمای وې د دینه پس ما په واعظ او نصیحت باندې شروع وکړه او وې د هغې مثال داسې لکه چې څوک د سمندر نه ملغلل روباسي او بهر په خلکو باندې تقسیموي داسې شان والا بیا رب العالمین ورک نو د دې واقعینا یو حیات النبی صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ثابت دی چې تفسیر روح المعانی ذکر کړی دی په جلد نمبر 22 صفحه نمبر 35 باندې دا واقعیا راوړی دا تفسیر روح المعانی قدر سروي ورپسې وګور او قدر سرین ان شاء الله بیا به درته درو خایم چې دا واقعیا پکې پرته ده او دغه عقیده دغه مفسرینو دا وغي ذکر کړی دا نو یو د دې واقعینا د حضور مبارک حیات او دویم ترنه د حضرت علی رضی الله عنه مبارک حیات ثابت ده چې د یو مؤمن ده ولی الله ده شهید ده پیغمبر نه ده لیکن د حضور مبارک سره ده او حضرت شاه عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د کشف په ذریعہ باندې ویني رب کائنات ورتخای خو ولی ده کنه کولی نه وینو حضور مبارک بو ورته راتلو حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه بیا حضور مبارک په دغستر غلیدو ځکه حدیث قدسی کی راضی رب کائنات فرمایي بنده په نوافل ما ته دون رانږدې شي چې زور سره محبت کول شروع احادیث ما تاسو ته بار بار بیان کړی دی الغرض مقصد دا دی رب کائنات د پسترګو کې هغه طاقت واچوي چې د عام مؤمنانو مسلمانانو طاقت په سترګو کې نه وي دغه طاقت ورته رب کائنات پسترګو کې اچولې دی چې په ویخه باندې د رسول الله مبارک دیدار کوي او حضرت علی کرم الله وجهه مبارک ویني نو دا د حیات الانبیاء باندې نبی باندې صلی الله علیه وسلم باندې یو دلیل دی چې تفسیر روح المعانی راوړل دا شانت شاه انور شاه کشمیری په فیض الباری شرح صحیح البخاری کې لیکي چې حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمت الله علیه حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک دویش کرتا یقظتن یعنی په ویخه باندې لیدلې ده د اتو کسانو په موجودګۍ کې چې کوم ده سیوطی رحمت الله علیه حضور مبارک په ویخه باندې لیدلې ده او امام شغرانی رحمت الله علیه ورته بیا چې کوم ده دغه ورته بیان کو بخاری شریف ورته بیان کو ودا واقعیا چې کوم ده د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په حیات باندې یو مضبوط دلیل ده او وسوک چې د دین انکار کوي چې حضور مبارک سو په ویخه باندې نشي لیدلې ودا انسان جاهل دا صرف او صرف جهل ده عالم نه ده کده ځان تعالم وای مفتی د زمانه وای شاه انور شاه کشمیری فتح فیض الباری شرح صحیح البخاری جلد نمبر 1 صفحه نمبر 204 باندې لیکي ودا انسان جاهل له چې د دې خبرونو انکار کوي نو دا واقعیا د پیغمبر علیه السلام مبارک په حیات باندې یو دلیل له چې شاه انور شاه کشمیری په فیض الباری کې را نقل کړی ده دغه شانته نزهۃ المجالس په جلد 1 صفحه نمبر 190 الحاوی للفتاوا جلد 2 صفحه نمبر 446 باندې او فضائل حج د مولانا زکریا صاحب هغه په 223 باندې دا واقعیا ذکر کړی دا چې حضرت احمد الفراغی رحمت الله علیه په 555 هجری کال کې
سکم 900 کال وړاندې د چې کله حج لوراغه او حج وکړو او مکه مکرمه نه فارغ ش مدینه منوره ته لاړ او حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ته مخامخ ودرید د هغه روضه مبارکه ته سلام وکړو او وس اشعار او اشعار او ویل وی حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د خپل روضه اقدس مبارک نه خپل لاس مبارک را اوستو او احمد الفراغی رحمت الله علیه د حضور مبارک سره مصافحه وکړه او د حضور مبارک لاس مبارک خپل کړي دا خو په ویخه باندې ده حزق دا نور دروغ وای نو بیا په مولانا زکریا سے باندې فتوا ولګوا فضائل حج صفحه نمبر 223 باندې دا واقعیا ذکر کړی دا او به مولانا زکریا سے بو سره دام لیکي وې په دغه وخت کې لز رقم 100,000 کسانو دا مشاهده وکړه لز رقم 100,000 کسان موجودو هغه ویل چې حضور مبارک د خپل روزه اقدس مبارک نه لاس مبارک راوېستو او احمد الفراغی رحمت الله علیه سره لاس ملاو کو او هغه د حضور مبارک لاس مبارک کول کو خنو دې سره بس کې فتوا بدتان غواړو اکابرینو باندې بیا فتوا لګي نو دا د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک په حیات باندې یو مضبوط دلیل دی چې د نن نه صدقم 900 کال وړاندې دا کار په مدینه منوره کې شوی دی یو وخت د حضور مبارک معجزه او بل وخت د حضرت احمد الفراغی رحمت الله علیه کرامت چې رب العالمین ورلول کړو فیض الباری شرح صحیح البخاری کی شاه انور شاه کشمیر رحمت الله علیه غلی کی چې انبیاء علیه الصلاۃ والسلام په خپل قبرونو کې ژوند دي او دوی منځونه هم کوي لکه څنګه چې دوی د دنیا په ژوند کې په منځونو او په حجونو کې مشغولو هم دغه شان په قبرونو کې هم منځونه او حجونو کې مشغول دي او دا حال د دوی د امت د هغه خلکو دی چې په دنیا کې په دغه عبادتو کې مشغول وي نیکان مؤمنان مسلمانان خلق دي رب العالمین سره مینه ده الله یاد عبادتو کې مشغول دي شاه انور شاه کشمیری په شرح بخاری کې لیکي وې پس د وفات په خپل قبرونو کې دغه مؤمنان مسلمانان انبیا خو پرېدا وې دغه امتیان هم په قبرونو کې په دغه اعمالو کې لګیاوي دغه شان قاضی ثنا الله رحمت الله علیه هغه په خپل تفسیر مظهری کې لیکي چې الله رب العزت د شهیدانو ارواح ته قوت یعنی طاقت ورواچوي دا غي د جسمونو ته او دی په اسمانونو کې او پزمکو باندې ګرځي او خپل دوستانو سره امداد کوي او د دشمنانو سره مقابله کوي او د دوی جسد او کفن وې د ازمکه نخري زمکه نه خرابای نو دا ژوند دي دا خو مفسرین دي محدثین دي چې دا د هوی عقاید دي چې په خپل کتابونو کې لیکلي دي چې انبیا نیکان صالحان خلق دا په قبرونو کې ژوند دي شهدا چرته چوغواړي حل تتلیشي د خپل دوستانو سره امداد کوي او د دین د دشمنانو سره جهاد کوي مقابله ور سره کوي نو دا مقابله او یو چا سره امداد کول دا ژوندۍ کولې شي او کنه دا مړو کولې شي دا خو ژوندۍ کوي کنه مړو خو نه کوي چې مړی نو هغه بس چا سره امداد کوي چې مړی بیا خو اوریم نه مونږ ځکه وایو دا کې دمو دا چې دا مړنی دي دا ژوندۍ دي ځکه اوریدل هم کولې شي لیدل هم کولې شي او د سلام جواب هم ور کولې شي او امداد هم ور کولې شي او په حدیث باندې ثابت دي د خېټه نه مونږ نیو لګیا تفسیر روح البیان لیکي چې حضرت سعید بن جبیر رحمت الله علیه فرمایي چې کله ثابت البنانی رحمت الله علیه وفات شو او په قبر کې خودلې شو او تختری په واچولې شي لحد مبارک بند کړلې شو وی او تخت لحد تپ ور پرې وتا او چې کله ما غې ته او قتل لحد ته مې او قتل وی لحد ډیر فراخ شوی او کولاو شوی او حضرت ثابت البنانی رحمت الله علیه په قبر کې پمانځ باندې ولاړ سعید بن جبیر رحمت الله علیه فرمای چې ډیرو خلکو د قبر نه د قران مجید د تلاوت आवाज اوریدلې تفسیر روح البیان دا واقعیا ذکر کړی دا په جلد نمبر 4 صفحه نمبر 427 باندې انو دا خو تفاسیر دي مفسرین دي هغه دغه نیکانو صالحانو دا واقعي راغستي چې دا کرامت بعد الوفات دغه مؤمنانو مسلمانانو دو تبیا کرامت ویلې شي پس د وفاته رب کائنات او دغه عزت ورکی چې دغه ژوندو مؤمنانو مسلمانانو ته ور اوخای لکه
ترمذی شریف حدیث مبارک ته حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مبارک فرمائی چې د حضور صحابه کرام ځینې صحابه کرام یو ځای ته ورغلي او هلته کې پړاو اچولې او خیمه لګولې و او خیمه د قبر د پاسه لګولې و، خو لیکن دوی ته پته نه و چې دلته کې قبر دی. اوار شوی بو کله کله قبر آوار چې انسان وته ګوري پته نه لګي چې دلته کې قبر شته او که نشته. هغه مبارکانو په خیمه لګولې و او د هغې نه د سوره ملک د تبارک الذی آواز راتلو وی ترجیح چې دا ټول سورت ختم که تر اخیری پورې وی دی چې راغلل حضور مبارک ته دا کیسه بیان کا چې حضور دغه شانته واقعه مونږ سره وشوه. وی حضور مبارک راغی او ای فرمایل چې تبارک الذی سورت دا انسان لا د قبر د عذاب نه نجات ورکي. نو ګوره دغه مؤمن بندو نبی نو حضور مبارک امتیو په قبر کې پروت دی، مؤمن دی، مسلمان دی، یا شهید دی او یا شهید نه دی، لیکن په قبر کې ژوند دی او د تبارک الذی تلاوت کوي. نو د حدیث مبارک نه یو د مؤمنانو مسلمانانو زندگی پس د وفات نه برزخی زندگی ثابت ده، او دویم د قرآن مجید ذکر هغه پکې کوي، یعنی عبادت پکې کوي، او دریم چې کوم دی دا دغه صحابه کرامو کرامت ته چې هغه واوریدو. او څلورمه فائدہ د حدیث مبارک دا ده چې کوم انسان دا د شپې تبارک الذی یو هر شپه یې حضور مبارک فرمای چې د قرآن مجید نه 10 آیاتونه دي، شفاعت لرجل دیبو د انسان د پاره شفاعت کوي. رجل پاره کې شخص انسانی توای که خزای وای او که سړی وای، په دې دواړو کې چې هر شپه سوره ملک ولي حضور مبارک فرمای شفاعت لرجل دیبو د پاره شفاعت کوي حتی غفر له تر دې پورې چې دغه انسان په رب کائنات باندې وبخ. دا ابو داود شریف حدیث ده، ابو هريره مبارک د حدیث راوی ده. نو دغه فائدہ د حدیث مبارک وا چې کوم انسان تبارک الذی ولی هغه به د قبر د عذاب نه بچوي. او بل فائدہ پکې دا ده چې د کوم خلکو په دنیا کې د کوم عبادت سره شوق او محبت وي، په قبر کې به هم هغه عبادت سره شوق او محبت لري. شرح صدور کې امام سیوطی رحمت الله علیه لیکي چې شریک بن عبد الله رحمت الله علیه فرمای چې په کوفه کې ما په یو مړی باندې جنازه وکړه، مونږ می وکړو او بیا می قبر ته ور داخل کو، او چې کله می په لحد بندولو راه لحد می برابر کو وی یو وخت چې کم دی د لحد نه پری وتله، او ما چې او قتل وی لحد چې کم دی هغه دستور کو په نظر باندې فراخ شوه دی، تر دې پور چې وی کعبه مبارکه هغه په نظر باندې ما تراغله، او چې اومه قتل دغه مؤمن بنده د کعبه طواف شروع کړي دی او د کعبه طواف کوي. دا د مؤمنانو بندگانو پس د وفات کرامات دي چې رب کائنات خلق ته ورخای چې دا ژوند دي دو تمړه موایه مړو خو پرې د مړو ګمان قدرې پیونه کې رب العالمین دوی ته رزق ورکي. تفسیر مظهری لیکي چې د مؤمنانو روحونه په عالم برزخ کې یعنی په قبرونو کې چرته چې خوهوي هلته کې تلیشي او ګرځي. دا خو د حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک د امتیانو حال دی. د شهیدانو حال دا دی، دا د عام مؤمنان مسلمانان دي چې رب العالمین ور سره مینه کړی دا. کم خلق چې د رب العالمین په لار کې شهیدان شوی دي، دا خود په غزا کې چې کله صحابه کرام شهیدان شول، او د حضرت معاویه رضی الله عنه په زمانہ کې کله چې د احد سره قریب هغه یو دیوال جوړ کو، د اوبو ډیم جوړ کو، او هغه لخته مسجد نبی ته را ورسو. نو په دغه وخت کې د احد میدان په غاړه د لخته کنستیش را رسوي، لخته په دغه ځای کې کنستیش، او د عمر بن جموح رضی الله عنه مبارک زوی په هغه کې کار کولو لګیاو. هغه مبارک وای د حضرت عمر بن جموح رضی الله عنه زوی وی چې کله ما گزار ورکز مکلا بیلچی و یا هر څه شی وی دغه صحابي مبارک یو پونډه ولګیدا او وینه ترنه را روانه شو، وینه ترنه وبیدا. وی چې کله می ټول ځای او کنستو ویله حد پکې ښکارا شو، او ما پکې خپل پلار حضرت عمر بن جموح رضی الله عنه مبارک ولیدو چې پاغه کې پروت و ما او پیجند صحیح سلامت په خپل قبرونو کې پراتوي. نو شهدا، انبیاء، صالحین، نیکان، بزرگان خلق دازمکه نه خرابای، امانت او سلامت په قبرونو کې پراتوي. رحمان بابا سے فرمای
وی امانت بدلحت پمینس کی پروت وی کچا ځان کړ امانت پدی دنیا. یعنی امانت پدی دنیا مطلب دا دی چې د رب العالمین د امر تعظیم کا او د حضور صلی الله علیه و آله وسلم په زندګۍ پس روان شنو تا خپل ځان امانت کو نو الله رب العزت بیا تا امانت کی او په قبر په لحد کې به امانت او سلامت تر ورځې تر محشر پورې اوساتی. مورخین لیکي چې د دې واقعي په منځ کې او د دغه دیوال د دغه لختي د کنستو ترمنځ وی او د ارشکال تیر شوی دي او د ارشکال پس دغه صحابه کرام راوتی دي امانت او سلامت پراتی دي. هغه ورځ ما ته یو چا خبره کوله وی مونږ افغانستان ته لاړو کابل ته وی پاغي کې 15 شهیدان یاد کړ کو شهیدان یاد کړ وی د دوی یو ځای دی خلک سلام لورځي او شیشه تر نه تاو شوی د پشیشه کې بندي وی والله چې وګوره وتا وی ته به چر دا پرون شهیدان شوی دي وی ټوپکه ماشینی وته د سینې د پاسه یې کړي وی امانت او سلامت پراتی دي. سونه وخت یاد کو چې دونه وخت وشو او دی امانت او سلامت پراتی دي. دا ولی د رب العالمین په لار کې ځان قربان کړي. معمولی خبره خو نه ده، خپل ژوندۍ الله ته وقف کړي ده. تا تاسو وای وی جی دا یو کال چې ولګي کنه نو د دې مثال دا څه دی لکه یو جمعه ته چرادن نشي او د چپړو زې تراش وی د دې دا مثال نه قربانی به ورکه شپې په پزان باندې رونه نفس سره به جهادونه کې دا خونه د چې ته تال تکین او د یو تال خوراک نوځي او چې مونږ لوی جهاد وکړو سدي وکړ یاره چې سه روزه مولا ګولا سخته ګرمي وخا او خایا کنه کم ځای کې ثابت دی بدعت خطا شروع کړي دي تمام خلق ته په بدعاتو کې اخته کړ هغه د کوم خلکو چې عقیده برابر وي د غي تدیم عقیده خرابې کو خایتا تور س کړي دزا د دې خلکو نزانونه او ساته پنځپیریان د دې زمانه اشاعتیان د دون نزانونه او ساته او د علماء دیوبند خو عقیده دا ده چې انبیای کرام په خپل قبرونو کې ژوند دي خو نن سبا دغه خلکو ترور ورمایل کیږي چې په هغه کې ریوندیان چې څومره دي دا تاسو ګوره د حیات برزخی نه منکر دا نه مانی مخکی چې څومره دغه د صورت خوارجو هغه د عذاب قبر نه هم منکرو او د حیات برزخی نه هم منکرو او په دغه عقیده ورپسې پنځپیریان د دې زمانه روان دي چې نه حیات النبی منی او نه چې کوم د عذاب قبر منی دا به تاسو اوریدلی وي د عذاب قبر نه منی. دغه شان ستا په کلی کې احمد ګل استاد الله دې په رحمتونو باران اوري سو کاله پس راويسته او د قبر نه وکاله پسو نه شهید شوی نه نبی دی نه صحابي دی او نه تابعی دی. دا ولی ریوندیان خو به د جمعه ته وستل بدعتی نو د یا رسول الله والا نو کنه د یا رسول الله والا په 2019 کې راوتی هغه خو ریوندیان د جمعه ته وستلوځه خو چې کله په محلي کې پیدا شول او دغه کینسر مرض وته وجود تراغه نو بیا به چې کم دی جمعه پرې خو خپل کور ته بتنه لاړ ځکه بیا غنیدل اول تک بیا غ جګړه فتنه خو خولنه نو بیا بتنه کور ته لاړو هو کاله پس رب کائنات خلقو ته ورخای چې امانت او سلامت پروت دی. دا ولی صحیح العقیده با ادب او مؤمنو ذکر رب کائنات چې کم دی دغه هغه وجود امانت ساتلې دی. په کوس کلی کې شیخ فرمان نیکه دی 2.5 کاله پس غالبا راوستلې دی او هغه داسې کارو چې پاغه جمعات کې هغه زی جمعات نو هغه پکې خخ کړو به د هغه سو دښمنی را لنوزان له یو بیل جمعات جوړ کو چې دې کې بمونګه مونږ کو نو به چې خلک غیل راتل منځونه کول نو چرته د اوداسو په باغې تتلې نو یو صاحب ته د محلي په خوب کې راغې چې ورشه او دوی ته وایا چې ما د دې زینه بهر کې 2.5 کاله پس چې کم دی هغه د قبر نه راوباسي او صحیح او سلامت پکې رب العالمین کې خودلې دی داغه وجود تزمکه ذره برابر عمر نقصان نه رسولې. دا ولی نو خو شهید دی نو صحابي دی نه تابعی دی او نه نبی دی او رب کائنات وجود امانت او سلامت ګرځي. دا ولی صرف او صرف دومره وا چې دا مانکی شریف صاحبانو په لاس کې خپل لاسي خو او دا هغه نه بیعت کړو. دغه وجوا چې صحیح العقیده او با ادب او رب کائنات د مانکی د صاحبانو د هغه په خاطر باندې دغه وجود هم چې کوم د امانت او سلامت ګرځي. فرید بابا سوئی وی وطن خو آباد دے د مانکی په صاحبانو باندې وطن آباد دے
د مانکی په صاحبانو باندې او رڼا د رڼا داسې مشال نه لري. او د فرید بابا نو وسیم اوس په بل باندې روان دی، الله دې رحم وکي. خپل نیکه پس اوس خبرې کوي. رب کائنات موږ د داسې ګستاخانو او بے دبانو نه وساتي. سنن ابن ماجه کې حدیث ته ټیم پورا دی، خدا خبره ډیره ضروری خبره د دې د پاره هر وخت تاسو پر فکر باندې اورئ چې د قبر نه یو بنده سني شي کوله، نبی سني شي کوله چې مړ شو د خاور سره خاور شو، او ایسوک چې دا کې د لري دا گمراه دي، دا کتابونو نه د ذکر کړي. مونږه ان شاء الله تعالی په قران مجید باندې ثابتو. سنن ابن ماجه کې حدیث ته حضور مبارک فرمای ان الله حرم علی الارض ان تقول اجساد الانبیاء. حضور مبارک فرمای وی الله رب العزت حرام ګرځولې دي پزمکه باندې چې د انبیاء اجساد ته چې کوم دې نقصان ورسي او هغه بدنونه خراب کی. نبی الله حی یرزقو. حضور مبارک فرمای انبیاء د الله چې دي وی دا ژوند دي او دو ته رزق ورکول شي. د شهیدان مبارک هو آیت د قران مجید نازل لې. رب کائنات فرمای دو ته مړم وای، دو ته روزي ملاويږي. او حضور مبارک د خپل ځان په بارکه او د نور انبیاء په بارکه څه فرمای چې مونږ ژوند دیو او رب العالمین مونږ ته رزق راکړي. پنځپیره کا اعتراض کوي وی چې کله د رزق خوري نو رزق سره خدا تړلې خبر دي چې دی به او دسماته کوي، او تاسو چې وای چې دا ژوند دي نو او دسماته به چرته کوي. دا د دې هغه اعتراض دی کنه، ډیر علمی اعتراض کوي کنه، خندا او پورې پکار ده. نو جواب ولور کو ته په جنت کې جنتیان ژوند دي کمړي دي، دی بتا ته وای ژوند دي. رب کائنات به خوراک ورکي کبه نه ورکي، دی بتا ته وای رجی خوراک خو بخوري. نو چې خوراک خوري نو دی یو دسماته کوي، دی یو دسماته کوي ککې نو چرته کوي ته تر نبی جواب غواړه. دا خو در سره ومنل چې او په جنت کې به خوراک کوي، قسم قسم میوي دي، نهرونه دي، دا غینه بخوري او سکی او دسماته بوته چرته کوي. بس به درته چې کوم دینو شین کوتا کولاړي او جواب ور سره ني. دا جاهلان دي، جهل دي. څنګه چې تفاسیر او ذکر کل مفسرین او محدثین ذکر کل چې دی ژوند دي او څوک چې دا نه مانی چې انبیای کرام علیه السلام څوک په ژوند باندې نشي لیدلې، په حقیقت کې نشي لیدلې، وې دا جهل دی. وې د دین انکار کول جهل دی او د دې لیدل د پیغمبر علیه السلام پسترګو ظاهری باندې وې دا حقیقت دی. وې دین څوک انکار هغه نشي کولای. دغه شاته حیات الانبیاء کې ابو هريره رضی الله عنه مبارک فرمای د حدیث راوی دی چې حضور صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ارشاد او فرمای چې څوک زما قبر سره روزه مبارک سره نږدې سلام وای په ما باندې زی اورما، او چې څوک په ما باندې د لری نه سلام وای په پدې باندې رب العالمین چې کومه فرشته مقرر کړی دي هغه په ذریعہ باندې رب کائنات د هوی هغه سلام ما ته را رسوي. پیغمبر علی السلام مبارک د روزه مبارک نه جواب ورکړي. نو دا جواب ژوندې انسان ورکړي او کدا مړ انسان ورکړي. دا سوال به کې تب هم اعتراض کې کنه تو تصرف ناس هغه اعتراضات کوي رجی پلانکی ننداوي. نو تتنم به تاسو کله غونډه پردې کې خیال د خلکو په وړاندې د مکوا شرماوي ما پردې کې تنه تاسو کو وته رجی دا خوراک کول جواب ور کول ودا مړو ته ملاوي کنه دا ژوندو ته ملاوي. دغه شانته دای بل اعتراض کوي، د قران مجید نص پیش کوي. رب کائنات فرمای اموات غیر احیاء. رب کریم فرمایي مړ دي ژوند دي نه دي. دای تا او راتاو شي د بوتانو آیاتونه، د مشرکین آیاتونه چې هغه د مکه مشرکین په باره کې نازل شوی اگر اوالی په انبیاء باندې په مؤمنانو باندې چسپان. د دې آیت تفسیر کتا سو ګوره ټول تفاسیر اکثر مفسرین دا لیکلي دي چې دا آیت مبارک رب کائنات د بوتانو په باره کې د مشرکین په باره کې نازل کړي دي چې دا بوتان چې دي تاسو د دې عبادت کوئ او تاسو ته سوال کوئ امداد نه غواړئ. امواتن رب کائنات فرمایي وي د ژوند دي غیر احیا وي دا مړ نه دي، دا ودا مړ دي ژوند نه دي. نو ژوندې انسان خلکو سره امداد کولای شي. نو بوت بچا سره سم امداد بوت کو په خپل مړ دی کانه دی بس کم ځای چې دی کې خو هغه ځای کې پروت وي د ځان نه خبر ني وي. نو دا د مشرکین په باره کې او د بوتانو په باره کې آیات ته دغه شانته بل اعتراض کوي انک میت و انهم میتون.
وی رب کائنات فرمای تم مړی او دا نورم مړی. نو علم خو خشه دی خو چې چا سره وي او علم د یو عالم دین نه حاصل کړي وي. انک میتون پتا باندې مرګ راځي. اے زما محبوبا علیک الصلاۃ والسلام مبارک بشکا تب د دنیا نه پرده کې و انهم میتون او دا څومره خلق چي دي که مؤمنان دي او که کافران دي دوی د دنیا نه ځي. دا آیت مبارک چې نازلې دون حضور مبارک ژوند او وفات شوی تاسو وایي ژوند او کنه نو قران مجید په ژوندو باندې نازل شوی دی او په پمړو باندې نازل شوی دی. د دې دا کیده د ودا پس د وفات په قبر باندې نازل شوی دی کنه. مونږ ځکه یو چې د یو عالم دین خواونی سه چې صاحب د طریقت او د شریعت وی داغه چې کوم دی عقیده زده کوي او داغه علم زده کوي په هیڅ زده کوي نو بیا به ان شاء الله نو گمراه کیږي. د دې یو مولاو نادر شاه مولوی سے بیا 12 کال په پنځپریت کې تیر کړیو او بیا د هغې نه انکار وکړ. د دوی خلاف خبرې شروع کې او حقیقت په بیانولو باندې شروع شو. مولا طیب د یو مشر دی دا هغه سره بغرزیدو وې زمونږ په بلوچستان کې د بلوچستان علماو سره مناظره راغله. وې چې کله مونږ پنځپیریان وراغو د بلوچینو سره کېناستو او خبرې اترې شروع شي په حیات الانبیاء باندې چې انبیاء په قبرونو کې ژوند دي او کمړي دي. دومره ګستاخان دي. وې چې کله مولا طیب په خبرو کې راګیر شو وې بس د حالت نه شرمیدل را روان شو. مناظره خو مو وبېلله. وې په ګاډي کې مونږ ټولو زه خو چوپ ما وې غمجنم چېره مناظره هم وبېلله. وې دوی دا خبرې کولې د یو بل ترمنځ چې کچرته په قرآن مجید کې دا 2 آیاتونه نه وې کنه چې رب کائنات فرمای چې تاسو نه پوهیږئ د ژوند دي. په بل ځای کې الله فرمای چې زه ول رزق ورکوم دای باندې دمړو ګمان مکوي. وې کدا 2 آیاتونه په قرآن مجید کې نه وې نو موږ د دوی نه دا مناظره کټلی و. دا دونه بدبخت خلک دي د رب کائنات پر رضا باندې دای ناراضه دي او څوک چې د رب کائنات پر رضا باندې ناراضه وي هغه ته کفر ویلی شي. اوس پکې څه شک کې وې چې دا 2 آیاتونه پکې نه وې قرآن کې وې دینه موږ مناظره کټلی وای. ما او ته دغه حد ته ورسېدی چې د رب کائنات پر رضا باندې اوس ناراضه خلک وې چې کله رالو په ځای کې کینا سورا ورسېدو. وې یو صاحب را دن نشو وې د ته وای چې رجی اکار وکم وې دې وته وی آو. وې بس چې وراغه ساغت پس 2 غنټه پس 3 غنټه پس پیدا سے وړي وړي پوسټرې چاپ کی او پاغي باندې ولیکل چې مولا طیب په بلوچستان کې مناظره وکړه. هغه چې ما پړاو کې ما وی چې شرمیدلی ځان سره مې وی شرمیدلی حالت کې او شرمیدل راغې اوس دلته کې د دروغ خلکو ته چې مولا طیب مناظره وکړه. دا ډېر دروغجن دي. په خدای باندې دروغي الله جھوٹ بول سکتا ہے. دا په کتابونو کې لیکلي دي. وی خدای دروغ ویل شي. خدای پاک په دروغجنو باندې لعنت ویلې دی وی الله جھوٹ بول سکتا ہے. اوس بو سره سکے میدان جمعات کې شاه سعود صاحب سره استاد محترم سره کسان کې نه سلم دی ناسو او مناظره نو وشوي خبرې نه وشوي. دا 50 پېته کتابونه چې دا کلی عالمانو لیدل څه چل پیو شو چې دا خو خبره بل اړخ روانه ده او واسنه څه جګړه جوړه شریک دي دن کې پیرالو سیټ تر کې ویره چې بس دا خبره ختمو. دغه وته اویل ریکارډینګ موجود دی. ریکارډینګ ته شوی دی د میدان په جمعات کې د کلی عالمانو نه یو محمد اسلام استادو او یو چې کوم دی عبدالمالک استاد دا د دې مشرانو دا ریکارډینګ ته شوی دی. دوی ته وی چې تاسو مسلمانان څومره کل چې اوس خلک کافران کوي د حضور مبارک په والدینو باندې خبره وا. دوی وی چې دا کافران د دنیا نه تیر دي مونږ وایو چې دا مؤمنان مسلمانان د دنیا نه تیر شي. چې بهر راوتل صرف دغه خبره وشوه خبره ختمه کې یاره بس دې ته ضرورت نشته چې بهر راول خلکو ته وی شاه سعود استاد مناظره وبېلله. دا دونه د خرزامن دي. مونږ د چانه یریګو نه. الحمدلله د خبر جواب یا په خبر ورکو او کچرته د سوک سپېړې خبر رااله ان شاء الله بیا به داغه جواب په سوک سپېړې وي او که د سوک سپېړ نه اوچته خبر رااله ان شاء الله بیا به میدان ته ورزو. الحمدلله مونږ علماء کرام غیرتمند دي. مونږ چې د چا سره سبق وایو غیرتی مولین دي بے غیرت نه دي. دغه مولین چې په دې کلی کې دی او خلکو ته وایي جیب په مزه لګوي او تاسو انتشار جوړوي. مونږ وایو انتشار نه جوړو. د قرآن مجید عقیده بیان کا حضور مبارک چې څه فرمایلی دی هغه بیان کا. دې کې د انتشار څه خبره
حضور مبارک فرمای مونږ ژوندي او انبیاء کرام مونږ ته رزق راکولای شي. پنځپیره کاکا را پاسې وی دا حدیث من غړت ته دا استاد جناز ته مختار استاد د مسلم شریف حدیث ته صحیح مسلم کې او پر روایت کې چې کوم ده هیڅ مقال نشته ده د ته یو پنځپیروي او کار څه کوي سیکل سمای تمام اورز پیشکش راغسته سیکلو کې وای کتاب پستور کوم نه دی لیدلې صرف دغه د پنځپیرین اوریدلی چې دا حدیث من غړت ته بس هغه مو پس روان دی دا حدیث من غړت خدا حدیث من غړت شو چلو رینه دې مونږه تاسو را منو خو نه خو ځه عموما لاسه مثال به تور باندې چې حدیث من غړت شو رب کائنات خو په قران مجید کې نس نازل کړي دي چې تاسو دې تمړم وایي د رب کائنات د پنځ باندې دوی ته رزق ورکولې شي دی ژوند دي د قران مجید آیاتونه هم مسمن غړت شول چرتا ناسخ خو ګوره کنه ځکه ته دا منسوخ ته ناسخ خو ګوره مرګ براشي او د دنیا نه بلاړ شي ان شاء الله تعالی اهل سنت والجماعت رب کائنات داسې حوصله ور کړی دا چې سینا ډاټ کر خبره کوي په میدان باندې د چا نه رستو کیږي نه دا ارمان مو پزړه باندې یو سي چې خلق برانه گمراه نه کی کم چې الله گمراه کوي هغه سي گمراه کیږي او چې کم الله پلار کړی دي رب کائنات شیطان ته سوی ودا پیدل او سواره او دا ټول دې پیرا خوشی کا وکم چې ما پلار کړی دی هغه تنه شه گمراه کوله دا د شیطان رونه دي کنه کله شیطان رونه نه وي نو دا خبره به نه کوله رسول الله مبارک فرمای ودا قبر د مؤمن د پاره د جنت د باغچونه یو باغچه ده دا راحت چې په دې قبر کې ملاویږي مؤمن ته خو ژوندې ده مړې پراحت باندې څه کوي او رب کائنات جل جلاله دون نه پويږي الیاذ بالله چې راحت مړی لور کوي نا راحت ژوندې ته ملاویږي یو روایت کې راځي چې ته په قبر کې داسې ودشا لکه څنګه چې پړومبې شپه باندې ناوي ود کیږي په خوشاله کې ودشا په راحت کې ودشا دغه شانت خوبولې شه نو دا نعمتونه چې بنده ته ملاويږي په قبر کې رب کائنات ژوندۍ لور کوي کنه مړو د خو نه ور کوي زندگی به تیر شي مرګ به پیراشي د دنیا نه بلاړ شي نه به یو آیت پیش کی او نه به یو روایت پیش کی او نه به یو قول د صحابه پیش کی نه د تابعینو چې انبیا په قبرونو کې مړ دي یا شهدا په قبرونو کې مړ دي او یا صالحین بزرگان خلق دا په قبرونو کې مړ دي هیڅ قول هیڅ دلیل ور سره نشته صرف په بغض او کینات کې راغلي دي خپل اکابرینو پس ور روان دي رب کائنات جل جلاله دې موږ د داسې خلکو نو ساتي او رب کائنات چې موږ ته کوم عقیده را نصیب کړی دا د قران او د حدیث عقیده د ائمه اربعه عقیده د تمام امت عقیده چې په دې باندې اجماع د چاغت اهل سنت والجماعت ویلې شي چې نن سبا په زمانه کې هغه په حنفي بریلی مسلک باندې یادېږي رب کائنات جل جلاله دې موږ په دغه عقیده باندې ثابت قدمی نصیب او فرمای او رب کائنات جل جلاله دې اول مال او به تاسو له پدې خبرو باندې د عمل کول او توفیق را نصیب کړي څکه مې به شی په کې زمانہ شوی وي رب العالمین دې ما ته معافیو کړي بیماران د اسلام او دعاو کې چې رب کائنات جل جلاله ول روغ صحت ورکی رب کائنات جل جلاله دې ول شفاء کامله عاجله نصیب او فرمای دراز عمرونو له رب العالمین د نیک عمل دی پالور وما علينا الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين